افغانستان بانک صرافانو ته څه خبرداری ورکړ؟ ترکیه په افغانستان کې څه کول غواړي؟ ایران ته څه کړي دي؟ او طالبانو یو ښه کار هم وکړ. د دې ترڅنګ ډېر نور مهم خبرونه مې درته راوړي دي، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. لومړی دا چې د افغانستان بانک صرافیو ته خبرداری ورکړی دی چې که د فعالیت جوازونه وانخلي نو کاروبارونه به یې وتړل شي. د افغانستان بانک ویان نن د یو ویډیویي پیغام په خپرولو سره دغه راز ویلي دي چې د پولي خدمتونو او صرافۍ ځینې شرکتونه له جواز پرته خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. د یادو شرکتونو ته خبرداری ورکړی دی چې د فعالیت د جواز اخیستلو لپاره د افغانستان بانک د مراجعینو د جواز د اخیستلو لپاره د افغانستان بانک ته مراجعه وکړي، کنه نو د قانوني چلن سره به مخ شي. د افغانستان بانک له خلکو هم غوښتي دي چې د خپلو پولي معاملاتو د خوندیتوب لپاره د جواز نه لرونکو شرکتونو او صرافیو سره معاملې نه کوي. ترکیه د وابیا په نوم یوه ترکي کمپنۍ غواړي چې په افغانستان کې د ساختماني موادو د تولید فابریکه جوړه کړي. د دې ترکي کمپنۍ چارواکو د ښار جوړولو وزارت له اداري مرستیال سره کتلي او په پیروزي ښارګوټي کې د جوړېدونکي فابریکې لپاره له 30 تر 40 جریبو پورې ځمکه غوښتې ده. د ښار جوړولو وزارت مرستیال د وابیا کمپنۍ د دې ګام هرکلی کړی دی او ډاډ یې ورکړی دی چې د پیروزي صنعتي ښارګوټي له چارواکو سره تر سلا مشورې وروسته به په دې تړاو پریکړه وکړي. پیروزي ښارګوټی د کابل ولایت د دهساس ولسوالۍ کې موقعیت لري. افغانان سیام پسرلي لیکلي دي یوه ګیله د خپلو افغانانو څخه هم لرم. هر چیرته چې تللي یو د هغه ځای اصول او مقررات مو نه دي عملي کړي. بېنظمي، بد اخلاقي، فساد او جنسي ځورونې مو هم کړي دي. هر ډول بد عملونو ته مو لاس اچولی او د افغانستان نوم مو بد کړی دی. سمه ده چې زما په شمول موږ ټول ایرانیان وغندل. ولې راشئ چې ځانونه هم اصلاح کړو او دا پیدا کړو چې ایران ولې ظلم کولو ته مجبور شوی. همدا اوس په میلیونونه هندیان، پاکستانیان، عراقیان، ایرانیان، بنګلادیشیان او نور کډوال دي. په خو شرکتونو کې باعزته دندې لري، بانظمه ژوند کوي او په میلیاردونو ډالر ګټي او خپلو هیوادونو ته لیږي. موږ ډیر غلط روان یو او تر ډیره موږ ملامت یو. راشئ سر د همدا اوس ځانونه اصلاح کړو. هند سریلانکا سره د 2.5 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان وکړ. سریلانکا یو 50 میلیارډ ډالر پوروړی شوی دی چې زیاتې پیسې د چین دي. د پورونو له امله سریلانکا کې خواړه، تیل، درمل او حتی د ښوونځیو د ازموینو لپاره کاغذ هم ختم شوی. ملا عبدالغني برادر وایي زموږ امنیتي بنسټونه دې د برېښنا شرکت سره کومک وکړي چې زورواکانو نه خپل پورونه راټول کړي. ایران د هرات پر قونسلګرۍ د ولسي برید له امله تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤل احضار کړی دی. وایي خپل شدید اعتراض مو ورته وړاندې کړ چې کابل سره یې شریک کړي. پاکستان د کرښې په سر د افغانستان او پاکستان کړکېچ طالبانو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تیارسۍ امر کړی دی. د کرښې په سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کړکېچ وروسته نیمروز کې ځایي طالب چارواکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د دغه ولایت له ځایي پوستو څخه لیدنه کړې ده. د نیمروز امنیتي قومندان سردار محمد ایوبي ډیورنډ کرښې ته څیرمه له پوستو څخه لیدنه هم کړې ده او ترڅنګ یې د چهاربرجک ولسوالۍ له مسؤلانو او سرحدي قومندان سره ناسته لرلې او هغوی ته یې ځینې سپارښتنې کړي دي. د را رسېدلو معلوماتو له مخې نیمروز کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه طالب ځواکونه تیارسۍ حالت نیولی دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیمروز کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه ناندرۍ زیاتې شوې او د دواړو هیوادونو رسمي سرچینو یې هم پخلی وکړ. بشري مرستې په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د بشري مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. په ورته مهال نړیوال بانک ویلي دي چې د سرپل ولایت په ځانچارک ولسوالۍ کې هم له 330 زره کورنیو سره خوراکي مرستې کړي دي. نړیوال بانک دغه راز له بسپنه ورکوونکو د هغوی د سخاوتمندانه مرستو د دوام له کبله مننه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله یې په افغانستان کې ټول 14 میلیونه او 8 لکه کسانو ته خواړه برابر کړي او په پام کې لري چې د کال تر پایه 3 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. په ورته مهال د کویټ د سرې میاشتې ټولنې هم د خوړو نړیوال پروګرام ته 500 زره ډالر مرسته سپارلې او هیله یې څرګنده کړې ده چې د افغانستان د بشري کړکېچ له هوارۍ سره به مرسته وکړي.
امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل وروستي ویډیويي کنفرانس کې د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي غوښتي دي چې له روسیې د تیلو د وارداتو کچه نه لوړوي. هغه خبرداری ورکړې ده چې له روسیې د تیلو د وارداتو د کچې لوړول د نوي ډیلي پر زیان دی او په وینا یې چې دغه هیواد له زیانمنونکو اقداماتو سره مخ کولی شي. هغه په ټینګار سره ویلي دي چې د هغو هیوادونو پر وړاندې به زیانمنونکي اقدامات وشي چې پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو د اغیزو په کمولو کې مرسته کوي. هند ته د جو بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پر روسیې د لویدیځ له سختو بندیزونو سره نوي ډیلي له روسیې د تیلو واردات روان ساتلي دي. د هند په دې کار نړیوال غبرګونونه هغه مهال راوپارېدل چې یاد هیواد تازه له مسکو سره د 6 میلیونو بیرلو تیلو د اخیستو هوکړه وکړه. هند په دې تړاو نړیوالو غبرګونونو ته پام نه دی کړی، ان تر دې چې لومړي وزیر نریندرا مودي له جو بایدن سره په خپله وروستۍ ناسته کې هم د خپلې دې معاملې د لغوه کولو څرګنده ژمنه ونه کړله. ملي دفاع وزارت وایي چې د ملي دفاع پوهنتون په پوځي اکاډمۍ کې 12 سبا زده کړیالانو خپلې زده کړې پیل کړي دي. د ملي دفاع وزارت چارواکو د دغه اکاډمۍ د ښوونکو او زده کړیالانو د حضور څخه مننه کړې ده او له هغوی یې غوښتي دي چې په پیاوړي هوډ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد د میرمنو د لاسي صنایعو هرکلی وکړ. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال ذبیح الله مجاهد د قرآن کریم کتاب او لاسي صنایعو په نندارتون کې د میرمنو د لاسي صنایعو هرکلی کړی او د دوی پر هڅونې او ملاتړ یې ټینګار کړی دی. د کابل جلال آباد لویه لاره باندې د لغمان قریو ولسوالۍ اړوند ډرونټي ساحه کې د 3 موټرو ترمنځ ټکر شوی دی. د ننګرهار ولایت د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد پژواک ته وویل چې ټکر د یو ټیلر مازدا او ټیوډي موټرو ترمنځ شوی دی. د جلال آباد د حوزي روغتون یوې سرچینې پژواک ته وویل چې د پیښې له ځایه ورته تر اوسه 8 ټپیان لیږدول شوي، خو نور کسان هم د انتقال په حال کې دي. او طالبانو یو ښه کار هم وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د داعش ریښه مخ په ورکېدلو ده، خو د دې ډلې تمرکز اوس بل شوی دی او خپل اهداف یې بدل کړي دي. تر دې وړاندې د داعش د خراسان څانګې د خطرناکو فعالیتونو په هکله ویل کېدل چې هغه به افغانانو ته سرخوږی جوړ کړي او د طالبانو په وړاندې به ډېر ژر سر راپورته کړي. په دې راپور کې د افغانستان د ننګرهار او د ډیورنډ کرښې له غاړې لیکل شوي دي چې په دې سیمه کې داعش د پام وړ کمزوري شوي، ولې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې راپور پر بنسټ اوس د خراسان څانګې له ګروپ څخه یوه تروریستي سازمان ته ارتقا کړي چې په سیمه کې فعالیت لري خو تر واک لاندې څه نه لري. طالبان او داعش خراسان څانګه امریکا له ډېره وخته داسې تبلیغات کول چې د داعش خراسان څانګه خورا قوي او د طالبانو په وړاندې به امنیتي ستونزې جوړې او د اوړي په موسم کې به لوی بریدونه وکړي. خو طالبان ویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې شتون یوازې یو سمبولیک اړخ لري او دوی دومره کمزوري کړي دي چې له دې ځایه هیڅ چاته هم خطر نشي جوړېدلی. هغوی پر نړیوالو سټیجونو ډاډ ورکړ چې داعش د سیمې او ګاونډیو هیوادونو لپاره خطر نشي جوړېدلی، خو طالبانو هغه مهال پر امریکا تور پورې کړ چې د داعش خراسان څانګې لپاره استخباراتي تبلیغات کوي تر څو دا ډله لویه وښیي. تر اوسه پورې د طالبانو له راتګ سره یوازې د ډیرو کمو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی، خو کله چې طالبانو ننګرهار او نور ولایتونو کې تازه مسؤلیتونه واخیستل هغه مهال څو بریدونه پرې وشول چې په پایله کې څو طالبان هم ووژل شول. تر اوسه پورې د داعش شتون دومره لوی خطر نه دی شوی چې لوی خطر دې حساب شي. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. زموږ د چینل څخه نورې ویډیوګانې مه هیروئ. تر بیا بلې ویډیو د خدای په امان.